سلامونه د نن شپې څار خپرونې ته ښه راغله. زه مالیار یم. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا له خپلو شریکانو غوښتي چې په تور سمندرګي د وړاندیز شوي اوربند د شرایطو په اړه یې د روسیې په مقابل کې ملاتړ وکړي. له مسکو سره د موافقې له مخې واشنګټن ژمنه کړې چې د روسیې د کرنیزو محصولاتو او کیمیاوي سرې د صادراتو بازار ته د بیرته لاسرسي لپاره مرسته وکړي. روسیې ویلي وو چې دا به د ځینو بندیزونو د لرې کولو اړتیا ولري. بل پلوه سپینې ماڼۍ ویلي دي چې روسیې له خوا پر وړاندیز شویو شرطونو غور کوي. له دې سربیره د اروپایي ټولنې مشران نن پنجشنبې په پاریس کې راټولیږي او په اوکراین د سولې په اړه خبرې اترې کوي. اوس د روسیې شرایط او پر وړاندیز یې د زلنسکي مبارزه د ښکیلو اړخونو دریځ به څه وي؟ د همدې موضوع د بحث لپاره سره د دوه قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکي واحد فقیري صاحب او د سیاسي چارو بل شنونکي عزیز مارس صاحب د سکایپ په کرښه را سره میلمانه دي. دواړه قدرمنو میلمانو ته ښه راغلاست وایم. د مارس صاحب د زلنسکي دریځ او غوښتنې څومره عملي دي؟ مننه. زه لومړی تاسو ته جناب فقیري صاحب ته تاسو ته حقیقي همکارانو ته لیدونکو کوونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. ګورئ دغه د سوله د اوکراین مسله د روسیې سره که اوربند کوي که سوله کوي دا د زلنسکي له واکه وتلې ده. زلنسکي په دې کې واک نه لري. که واک یې درلودلی یا به سپینه ماڼۍ ته نه ته دومره به ځان ډېر نه ټیټاوه. جګړه صحیح ده چې اوکراین د ده ده چې ولسمشر یې دی ده. جګړه دوی کړې ده. قرباني دوی ورکړې ده. اما په دې ټول پوهېږي چې وسله د چا وه، امر د چا وه، اهداف د چا وه، پروګرام د چا د غربي هېوادونه وو، د عربي هېوادونه، د اروپایي هېوادونه وو. دا واضح خبره ده. څوک چې وسله ورکوي، څوک چې مهمات ورکوي، لوجستیک ورکوي، پیسه ورکوي، هغه پلان هم ورکوي، برنامه هم ورکوي. برنامه او پلان د دې دوه مقتضي اهداف د دې په دې شاته لوی اهداف وو. چا د موږ وینو صاحب د لواتان په ایفا په بندر کې انرژي دپاره پایپلاین جوړېږي له قطر نه کویت ته کویت نه بیا ځي بیا عراق ته سوریې ته. د سوریې جنګونه په همدې شروع وو. دلته ناس سټریم 1 او سټریم 2 مسایل دي، انرژي باندې خبرې دي، په بازار په مارکیټ خبرې دي. نو بنان دا د دوی واک ته موږ د ګورو سعودي کې ناست دي اصلي نفر اصلي مالکان د جنګ ناست دي. مخکې سره کېناستل روبي او لاوروف سره مقدماتي خبرې وکړلې. بیا د خبره وکړې زلنسکي خوا د امریکا سره کېناست زه یو میاشت اوربند کوم. پوتین ورته ویل چې دا د اوربند داسې نه ده چې تاسې راسئ اوربند کوو، سوله کوو په خپله ګټه. ټول مسایل مال کوئ. د غزې مسله هم مال کوئ، موجوداتو مالته معلوم وئ، مثلا ګټې او تاوانونه به مشخصوئ، سرې کرښو ته د ماته به لاس نه راوړئ. بیا به راځئ د اوکراین مسله کې د اوکراین په شاوخوا کې به نور مسایل چې دي هغه به هم حلوئ دلته ماته. نو د مسایلو کې ویل وایي زه وضاحت غواړم. اوس اوربند ته ولاړ نه یم، ونه څه اوربند. اوس عین قضیه ده. ولې دلته ورته تفاهم په دې وروستیو کې چې جزیات باوجود دنیا ته ډېر نه دي راوتلي. امرم په سعودي کې وسوله هغه سیمې ورسک ده او دا نور چې د دنباس ده چې روسیې اشغال کړي یو وخت کې هم دا د روسیې خاوره وه. دا به روسیې ته تعلیقي، دا به ملک کېږي، روسیې ته ورکول کېږي. یعنې اوکراین په دې جګړه کې د خپله خاوره هم له لاسه ورکړه. بیا به اوکراین ته داسې زمینه مساعدې چې دوی به اتحادیې اروپا ته غړیتوب ته ورځي. یعنې معنا دا چې اوس په پاریس کې راټولېږي څو به د مخکې د اتحادیې اروپا کسان په مختلفو هېوادونو کې په بریتانیا او په نورو کې ټولېدل. دوی له قضایاو نه خبر دي. د اوکراین غړیتوب دوی ته معنا دا ده چې په دوی بیرته جوړوي. دوی ته وایي چې تاسې کومک وکړئ، مرسته وکړئ، دا هېواد وران شوی دا بیرته جوړ کړئ. دوی په دې باندې پوهېږي. دوی په دې باندې بیا پوهېږي چې یو وخت کې روسیه په موږ باندې حمله کوي او دلته هم دا ناټو که له ور نړېږي د هغه 5مه ماده کې روسیې په یوه هېواد کې حمله کوي غړی یا کوم حمله پرې کېږي نور هېوادونو ملاتړ کوي. دا اصل بم دی. بیا به روسیه راځي که موږ وهي او بمباردوي بیا په دې وخت کې به امریکا به موږ ته وایي چې ځئ ورسې خپله ځان دفاع وکړئ. په هغه وخت کې موږ څه کوو ځکه اوس هم اروپا که د روسیې مثلا پیسې که فرې سوي دي کنګل سوي دي یا بیا ضبط سوي دي، که سبا ته دی وغواړي چې خپلې پیسې بېرته ازادې کړي او کوم هېواد سره مشکل جوړوي دی مستقیم بمبار پرې کولی شي. مثلا مداخله کړي. اوس به بدماشي ده نو دوه زبرځواک هېوادونه څه ورته وایي د بشر حقوق په نوم باندې د بل په نوم د قطعنامې د ملل متحدو په دې باندې
معامله د جوړ دی وخت افغانستان کوم چا سي دوی په ګټه کار کوم مجاهد کبیر ورته ویل چې نه به کاو تورست نامه مجاهد ته ویلي دا لوی اوس په دنیا کې روان دي نو بنا په ټوله کې زيلنسکي دا خبرې چې کې د خپل برخلیک د معلوم نه ده د دې یا به استعفا کوي یا به ټاکنو ته ځي دغه مسله چې دا نړیواله ده د امریکا او د روسیې په منځ کې تفاهم به کیږي روسیا به خپل ګډه سنجي خپل متحدین ته بم ګوري چین ته بم ګوري ایران ته بم ګوري بل ته بم ګوري څه کیږي د کورسپورات بي د دې متحدینو ته ډېر زیات فشار وارد شوی مثلا ایران منځوي حالت تللی د نور برنامه هم په سات ایران په دې حالت نه پات کی ایران په دې کې نظامی حمله په مان نه کیږي یا مثلا زم خطر جوړوي سم په خلیج کې او په تنګي ترمز کې آماده نه داري چې دنن یو ډول رانه نوزي البته مته محدودونه باندې وځي کی بازارونه برابر وتړي تولید باندې سم کولای خپل استلای دغه ته به افراطي ډول راغلي ځکه خپل ملت هم د دې خوندانو لاس ډېر فاصاب دلته یو ګډوډي په ثبات نه سي یعنی په ثباتي د پاره امکانات ډېر زیات دي والته روسیا په تعامل د امریکا سره په برنامو کې د متوجه بنې دوی هم دې نه خطر د خپل روسیا وای چې ایران مته څو کوم لاس ورکم کوانه کوم سویا مې خلاص ورته بالکل مارس منځني ختیځ کړکېچونو کم راګرځي مهرباني ډیره مننه مارس صاحب د روسیې او اوکراین اوربند مسألو کې چې امریکا یې منځګړې ده د اروپایي ټولنې دریځ بالته سوي ګوره ترغه چې ګټې دار هیواد ګټې ترڅ د امریکا او روسیا په تفاهم نه رسېږي دا اوربند معنا نه لري ما بارها وی په سیاست کې ژمنې کول وعده ورکول تعهدونه لاسلیک کول دا اعتبار نه لري او نه کوم حقوقي جنبه لري ځکه دا سیاسي مسله ده سیاست کې صرف فرصت ته فرصت ګټه پورته کول دي پر وخت دا اوربند جوړم چې لکه د جنوري کې د غزي او د اسرائیل منځ کې اوربند وسه دا په فرانسې او د مداخلت په کې وکړه ډېر مسایل مرما د بیا چې ګټه ایجاب کړل جګړه ته فیصله ډېر ساده هم دغه د اوکراین مسله د منتظر او چې دا د فاصله سینه سره بیا جګړه شروع کړه انسان د درېم نړۍ انسانان دي وزل کی قرباني کیږي څوک څه پوښتنه کوي چې هغه هغه بیا ځان ته په نړیواله کچه باندې ځان ته پر اصول جوړي نو بنان د دې اوربند کوم اعتبار نه لري ترغه چې تفاهم ورسي په اروپا کې به روسیا مارکیټ لري بازار به لري د پاتین نه بنارسټیون انسټیټیوټ عین لکه په خوا په شان د اروپا ته مې ته سپلای کی امریکا با خپل پایپلاین نه تیری چې په دمن د سوریا او نور تباس ولا دا د تامار سینا او د لوانتان ساته بدی خپل پایپلاین تیری دی به ګټ یو بل ته تاوان نه جګړه د زبزوا کې وادو په ګټای پایل کولم په ګټي دي سنجولي خپل جګړې دوام جګړې شتون دي په ګټه د مارکیټ دی لپاره د ګټو لپاره جګړه اوربند کول هم د دې کړه چې ګټي ایجاب کې بیا جګړه بندري چې نړۍ کې په بازارو مارکیټو خاطي او قیمتي راځي مالکین د سترو کمپنۍ هم دوی په لوی لاس باندې دا احتکارونه کوي قیمتي جوړي او په زور په خپل ډیزاین سي پلان باندې البته یو مشکل جوړي چې قیمتي راځي اعلی تیل قیمت سولاله خوراکي تو قیمت سولاله نرخ پورته لاړه څه شان دا ودارغه دا ټول مسایل دي خپل دي کوي چې تریلیون ډالر ګټه پورته کوي د چین او روسیې چې نن ګټه ایجابي دي دوستان چې ګټه ایجاب نه کوي دی به دوستان دي کله چې یو امکانات دی ویني روسیا لبل هوا خصوصا امریکا نه چې هغه خلاص روسیا لري دا ټاکوي سي چین ته ور اهمیت نه ورکوي معمولا دا د یو وخت خپل چین دا وته مثلا د اروپا بازار د نه بازار ته ګټه و روسیا سره تنانه خصوصا دغه شل پیځه سکاله مخکې کله چې امتیاز ورکړ ته دبليو ټي ته برازي دا ورلد ټریډ اورګانایزیشن ته بازار ته لار سره کې خپل ګټه ته ګوري راولو اتحادیه اروپا ترامپ واضح ویل چې موږ په دغه اتحادیه اروپا په دې اروپایي هیوادونو باندې مصرف کوو اما دوی نه موږ ګټه نه درلودلې معنا دا و چې موږ دوی ته موږ د دې نه چې موږ ګټه نه اخیستلای نور خو بیا سم لاس پوڅي دا ټول اروپا د امریکا کنټرول لاندې په اکثریت هیوادونو خپل اصول لري لکه په عربي هیوادونو دا اوس شپږ سټیشن دي اډي اوس شاسي په سعودي کې امریکا لري ټول زر عسكر لري مانه جات خبر سره بس کې یو عسكر افغانستان ترغه بیان سات ګوره جهاد ګوره اعلان ګوره
هر سپیکر نه کېږي له پاکستانه کېږي او پیسه ټول سعودي ته 50 کاله موږ دا په لاره همدغسې ایران ته وګورئ معاملې کې تمام ورځ فاونډیشن خپله ګټه ته ګوري او ډول نه او ډول معاملې روانه کړې ده کله روسیې سره کوي کله ډبل ګیم هم کوي چې دواړه سره کوي کله اروپا او دې سره نو په لنډه دا چې د اتحادیې اروپا دوی خپل اوس په دې فکر کې چې راځي موږ ځان ته اردو جوړه کړو راځي موږ سره ټول سو یو پروګرام برنامه جوړ کړو کمه نیسي کولی دوی که هغه لږ زره غښتلی لږ یو څه ځان ته ټکا ورکړي فرانسه ده فرانسې ته د یو چاکلیټ مارکیټ لاس کې ورکړي امریکا او بریتانیا او دوی چې دغه ته غلی سه او د امنیت شورا دایمي غړی هم ده نور هېوادونه داسې نه دي تر هغې کچه پورې دوی سر پورته کړي د دوی دا سیستم و دغه حالت هم اقتصادي هم د ټولنیزې او په ځانګړې توګه د دوی دغه سیاسي رژیمونه داسې جوړ شوي دي چې دوی نشي کولی زه ډېر ړنګولی چې ډېر اسانه نه پکې خبره ده چا وویل چې بس ایران امریکا نشي خرابولی دا لیبیا او مصر دوی ته موږ فکر کوو چې ولاړ ته چې نشي کولی مګر عراق هم یو کله دا صدام حسین به دی ړنګوي چې بیا لارې ورته جوړې کړي تدابیر ورته جوړ کړي کولی شي هماغه څنګه چې جناب فقیري صاحب ویل د بدماش او د نابدماش خبره ده زورور ده ښکراور ده امکانات لري نن سبا نفوذ لري ما ورته عرض وکړه چې دوی په هر هېواد کې حضور لري ډېر لري عسکر لري دغه اوس یې ډېر وایي چې افغانستان ته زه 15 نفر بیایم او باګرام بېرته نیسم دا دلته لږ په دې باندې ځورېږي چې ولې دا ډیموکراتانو یو په ډېر عجله باندې یو کار وکړ چې مسؤلیت خو یې موږ وو موږ ته تللي وای موږ به دا خبره پاسه کړي جمهوري خوان یعنې منظوبه ده او دوی اوس مسؤلیت لري هم خپل ملت ته هم خپل غریب ګوند ته هم نړۍ ته دوی مسؤل کېږي دوی خلک رانیسي لکه اوس تلاشونه کوي مثلا یا علیزلې کوي هڅې کوي چې دې ته بېرته یو لاره جوړ کړي و درسته ده بخښنه غواړم دا وروستۍ لنډه خبره وکړي یو خبر واقعیت ده چې دغه د اروپا مثلا تشریح کړه چې مصرف کېږي او دا او دا اوس په دې فکر باندې سوي دي چې راځي له روس سره کینی وای اوس سره دوه قسم زه ورته یم دوه هېواد یو تم متحدین لري مصرف ورته کې زم تم حاکم زم اگر راځه خپل منځ کې جوړ دنیا تقسیم کړي لکه دغسې تقسیمات پخوا هم سوي وه په وسفالي له قرارداد 1888 کاله چې د سولې قرارداد اوس هغه صلیبي جنګونه ختم کړه په اویاوم کال کې دا کار سوی وه 1800 کال کې چې دغه ډیپ سټیټ د فریمیزر جوړه دا کار سوی وه په انقلاب صنعتي د فرانسې کې هم په 1909 کال کې دا کار سوی وه خصوصا بیا په 1943 15 کې چې په اخر کې کریمیا کې دا غونډه وشوله د چرچل او مثلا ستالین و روزولټ و دوی هم دا تقسیمات وکړه چې بیا تبادلې کولو ته دا وسو دا اوس غواړي ترامپ له پوتین سره همدا قرارداد کوي همدا پروګرام ته روان دي چې دنیا د نړۍ د یو بته یو بزمه کې تعریف راپورته زبې و مکه د مړه پورته و مانه باندې بس نو ته ځکه د فاو نه کما تاسو څوک څه نشي ولای په دې لار روان دي راول د چین مسله ورستۍ چې چین اقتصادي سیاست لري پرګه خام توکي ودرېدل او مارکیټ نه لاس واخصه نور چینی چې نه سکه چینی تیاز ده چین هم دا اوس مارکیټ هم ضرورت لري چین خام توکي که افریقا نه کله نور هېوادونه مثلا دوی ته ورنسي یا تیل مثلا په روسیې نه دې ته زیات ورنسي چین خو نور چې نه سکه دا اقتصادي سیاست لري نو بنا دغه مهارول دوی ته اسانه ده هغوی باندې ډېره زیات اعتنا دوی نه کوي یو کمپنیانې دي د چا دي دغه سترو کورنۍ د یهودانو دي هغه هم ترې انتقالوي انتقال د کمپنۍ خو اسانه خو ساختمان جوړوي نور خو لیبر او مارکیټ او کارخانه دا خو اسانه دي ته ده په 2 میلیونه 3 میلیونه باندې بهترین بلډینګ جوړوي بېرته بل هېواد ته دی چین په دې باندې پیږي په خپل ارزښت باندې خبر ده مهرباني سره مننه فقیري صاحب آیا لویدیځ د روسیې دا شرایط جدي اخلي او که یوازې د فشار راوړلو لپاره یې وسیله ګڼي بیا یعنی د روسیې سره د امریکې دغه نوې مدارات چې د بیرته هغه پخوانۍ خبره باید بیا سړی تر یو حده پورې تکرار کړم هغه دا ده چې امریکا واقعا هم امریکا د چین څخه ډال لري چین دوهم اقتصاد دی د جهان او ورځ په ورځ هم انکشاف کوي په جهان کې هم
تر ډیره حده پورې ډیر طرفداران لري. خپل یعنی بیا روسیا، برازیل، جنوبي افریقا او نور د کوچني هیوادونه تقریبا ټول هغه خواته اوس میلان پیدا کړی دي او دا د امریکای هغه جهاني برامه د خطر سره مواجه کړی دي. نو لہذا دا ټول کارونه چې کیږي یعنی د روسیې سره چې اوس کیږي تقریبا هغه اصلي عامل د چین مهارول دي، د چین رئیسارول دي او په دې برخه کې د امریکای په مطبوعاتو کې، د امریکای په لویو هغه فکری خونو کې ډیر زیات بحثونه کیږي چې څنګه باید د دې مخه ونیسي او د امریکای د زوال مخه ونیسي. په امریکا کې فکر دا دی چې امریکا د زوال خواته روانه ده او د دې زوال هغه اصلي عامل د چین عروج دی یا د چین راپورته کېدل دي. یو حریف دی، یو واقعي حریف دی، واقعا هم اندوام اقتصادي او دا هم په ډیر لږ وخت کې ترلاسه کړی دی. 40 کاله کېږي چې زما خپله په یادېږي چې د ډینګ ساوپینګ یعنی 40 کلن دوره 43 کاله د مخه دغه سیاست رامخته کوي او نن ورځ چین هغه وخت یو فقیر هیواد، یو ډیر غریب ځای او اوس نن ورځ د جهان دوهم اقتصاد باندې بدل شوی دی. یعنی دا جدي خبره ده د امریکا لپاره، ډیره جدي خبره ده. د غرب حتی د غرب لپاره، د ټوله غرب لپاره هم جدي خبره ده. خو امریکا په دې کې هم ډیر اندېښمنه ده چې چین حتی په اروپا کې هم د خپل ځان لپاره بازارونه جوړ کړي دي او بازار ترلاسه کړی دي. تاسو پوهیږئ چې په اروپا کې اکثریت یا ډیر برقي موټران هغه چینایي دي. امریکا د پر چینایي موټرانو باندې بندیز لګولي دي، تعرفات 100% تعرفات یې باندې لګولي دي. یعنی ته کچېرې سړی دغه جهاني مسایل ګوري، باید د چین او د امریکا په تقابل او د چین او امریکا په رقابت کې وګوري او سړی باید ډېر کوشش وکړي چې دغه رقابت تر یو حده پورې تحلیل او تجزیه کړي او نور ملکونه هم خپلې ګټې په دغه رقابت کې وګوري چې په کومه خوا کې ګټه ده او څنګه کولی شي چې د دې رقابت څخه هم ګټه پورته کړي او هم ځان ترې وژغوري. د ځان ژغورنه هم ډېر مهمه ده چې باید د دې دوو فیلانو د جنګ څخه سړی ځان وژغوري. نو متاسفانه اوکراین تر ډېره حده پورې د دې قرباني شوی دی، دغه رقابت قرباني شوی دی او خپل روسیه هم برنهاق ځان په یو داسې جنګ کې لتاړ کړی دی چې هغه د دې د روسیې لپاره چندان فایده نه لري که صرف هم وکړای شي یو څو سیمه به تر خپلې ولکې لاندې کې چې هغه پخوا هم د روسیې سیمې وي، روسي میشته سیمې دي، اکثریت روسان دي هلته. یعنې روسیه کولی شوی چې په نور لارو هم هغه شی ترلاسه کړي. خو اوس یعنې تضعیفه شوې ده روسیه، واقعا هم د اقتصادي لحاظه تضعیفه شوله او کمزوري ټولو ته معلومه شولې. تاسو پوهېږئ چې اوکراین یو کوچنی ملک دی، دا 3 کاله کېږي چې د اوکراین سره جنگ روان دی. حتی اوکراین راغلی او د روسیې خاوره یې نیولې ده، یعنې دا اوس کې هم د روسیې ځینې سیمې یې نیولې دي او روسیه 3 کاله کېږي چې د اوکراین نسي ماتولی. هغه د روسیې دبدبه، هغه هیبت چې د روسیې پروت و چې داسې لوی فوز دی او دا سرب فوز دی او د نازیانو ته مات ورکړی ده او دا یې کړي، هغه موږ وینو چې اوس په اوکراین کې پنچر دی دا فوز. نو دا زه فکر کوم چې په دې کې بیا هم وایم تر ټولو لویه ګټه چین کړې ده په دې کې او په دې باندې اوس ډېری خلک پوهېږي په دې باندې چې اصلي ګټندوی، اصلي برنده چین دی په دې کې او د دې جنگ مهارول، د دې جنگ ژر درول د غرب په ګټه ده، د امریکا په ګټه ده، د اروپا په ګټه ده تر یو حده پورې. نو په دا خاطر هم دا کوښښونه روان دي چې ژر تر ژره دا جنگ ختم سي او د چین د هغه ګټه چې د دې څخه اخلي د هغه مخنیوی وسي. ډیره مننه.
لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. مارج صاحب، کرملین ویلي چې د تور سمندرګي تړون د پلي کېدو د مخه یو شمېر شرایط باید پوره شي، په شمول د ځینو روسي بانکونو او نړیوال مالي سیستم ترمنځ د اړیکو بیا رغونه. له دې سره د اروپایي اتحادیې یو ویاند ویلي دی چې د روسیې د بندیزونو د لرې کولو یا تعدیل لپاره یو له اصلي شرایطو څخه په اوکراین کې د روسیې د بې دلیله او ناعادلانه یا یرغل پای ته رسول دي. دغه څرګندونو په تړاو باندې ستاسو نظر سره د اروپایي ټولنې؟ ګوره چې اروپایي ټولنه خو دا خبره کوي، مګر قواک رښتیا خو دوی نه لري. دوی خو تصمیم نشي نیولی. دوی په دې کچه باندې نه دي چې دوی دا خبرې وکړي او عملي یې کړی شي. څوک یې اوري؟ هسې زلنسکي چې اتحادیې اروپا ته وایي خپلې ګیلې ورته کوي، بیا هغوی ځکه خپل غږ ورته کوي، نړیوال ته خپل پیغام رسوي. یو مسله ګرمه سر د زلنسکي برخلیک معلوم ده، هغه به له دې هېواد ځي. دلته اصلي پروګرام تفاهم په دې باندې ده، یو به دغه د نړۍ کې دوی ګټې چې دي که په منځنۍ ختیځ کې دي او په نورو ځایو کې دا به حل کوي، د عربي هېوادونو د خپلو ګټو په دې باندې قضیه روانه ده. هسې میډیاو د چېرته دا خبرې کېږي چې دن داسې وسو، نن سر د تورې بهیرې کې کنفرانس وسو، نن په مسکو کې ناست، نن په سعودي کې ناست، نن فرانسه کې دا کار شوی، سبا به سبا د بیا فرانسه کې راټولېږي. داسې دنیا ساتي، ګرمه ساتي. خبره دې کې ده چې هغه خاوره چې ده بلاوله داسې د باندې ګټې به دا جوړېږي. خاورې چې نه ولې هغه روسیې ته ورکړل شوه. د اتومي پټنۍ چې د اوکراین سره وه په سرحد د روسیې کې، یې دغه ساتنه پالنه په امریکا کوي. بعضې معدنو کې به قرارداد او تړون به اوکراین سره کوي، باوجود چې هغه خاوره د اشغال د روسیې لاندې د هغو ځایو چې معدنونه دي، بیا هغه ته به وروسته به روسیه او امریکا به تړونونه سره کوي. دا چې ولې خلک زلنسکي سره تړون کوي، د حقوقي لحاظ نن سبا مالک دی دی ولسمشر ده. هغه خاوره چې د بل هېواد لخوا را اشغال شوي، تر هغه چې اصلي مالک په رسمیت ونه پېژني، هغه خاوره د اشغال ده، ولو که ټوله نړۍ ورته وایي چې تا دا حقوقي اصل ده. د سره به تفاهم کېږي، تر هغه چې خپله د اوکراین راتلونکی ولسمشر ونه وایي رسمي توګه دا سند سره امضا نشي، دا نشي کېدلی، ځکه و دی ځان ته حقوقي اعتبار اخلي، ځکه په دې زمان کې اوکراین ده، زلنسکي مشر ده، په امریکا سره لاسلیک کوي، بیا وروسته دا جوړوي. دا دوه شرط امریکا ته دي چې دا کار به دوی کوي، مثلا اتومي پټنۍ، تجارتي مسایل او د قراردادونه به له اوکراین سره کېږي. په روسیې ته به دا مځکې او دا چې دا به ورکوي. بل اساسي شرط دا ده چې اوکراین به روسیې ته بېرته تسلیموي او دلته به د روسیې په خوښه باندې یو حاکمیت راځي. په دې باندې کار روان ده، په دې باندې غور روان ده، او دا د دایم دپاره بیا یو پروګرام دوی جوړوي. دا بیا زبرځواک هېوادونه دي، دوی چې یو پروګرام یو څه جوړوي، عملي جنبه یې ورته سنجوي، بیا داسې نه کوي چې مثلا باور په مقابل لوري وکړي. د باور لوري ته هم یو شرط دوی ځان سره قیدوي، که چېرې هغه سرغړونه یا بغاوت کوي، بیا دی هم ورسره دا کار عمل کې کوي، دغه ګټو ته بیا دایم تاوان رسوي. نو دا وجه ده چې دوی خپل منځ سره جوړېږي او داسې کوي. په دې کې زیاتره هېوادونه خبر دي. چین مطلق په دې باندې خبر ده، ایران په دې باندې خبر ده. تاسو پام کړئ څو مده مخکې ایران و د مسعود پزشکیان راوړو مثلا تاجکستان ته، بیا له هغې نه روسیې ته لاړه، روسیې د نورو هېوادو ته، اروپایي هېوادو ته، او دې ته بیا استازي په امریکا او په ملګرو ملتونو خبرې کولې. دا هم نګراني له دې قسمونه لري. نور هېوادونه مثلا په دې باندې پېږي، متحدین، ستر متحدین لکه بریتانیا او نور، دوی ناست دي چې مثلا ګوري دغه دوه زبرځواکه څه کوي او د دوی د متحدینو ګټې په دې کې څه شی دي. دوی هم کله چې بیا خپل تفاهم کوي، دغه نورې دنیا مسایل څه دي، سبا ته دوی متحدین یا بعضې متحدین چې سر پورته کوی شي، چې هغوی بیا دې کې خفه راشي، هغوی ته هم به لاره جوړه شي. له دې نه وروسته بیا راتلونکی برنامه یې هم د 30 کالو 50 کالو سنجوي، چې دغه پروژه که بیا بالاخره ختمیږي، ورکېږي، استعمالیږي، خلاصېږي، بیا بل څه وکړي. مثلا که روسیه او چین سره معامله کوي،
شل کاله 15 کاله وروستۍ برنامه بیا د چین سره دی سنجوي او دا هم سنجوي که بیا چیرې دلته په منځ کې کوم مشکل ضرورت پیښیږي بیا چین سره څه وکړي ستر مشکلات دوی ته نه پیښیږي منګه مثلا ډاریږو یا بل هېواد ډاریږو ولاکه دلته فلاني چې کې جنګ وسي یا فلاني هېواد دا رقم کې فلاني پالیسي تغییر سي شاید بیا د موږ روابط له پاکستان سره ایران سره دا رقم نه وي دوی دا کار نه هېرېږي ولې نه هېرېږي ځکه هغه جګړې او جنګونه تغییرات په نظم او مسایلو کې لاس ول دا د دوی په لاس کې دوی یې کوي بغیر د دوی نه په نړۍ کې دوه هېواده جګړه نه شي کولی متاسفانه دا که منو که نه منو دا سیستم اوس منځ ته راغلی دغه حالت جوړ شوی ده د دوی نفوس په نړۍ کې ډېر زیات ده دوی ته سبا وغواړي او جګړه مثلا اوس په فعلي اوسني حالت کې په غزه او اسرائیل کې جنګ ده د دا دوی جګړه نه ده نه اسرائیل بدون د امر جګړه کولی شي او نه واسطه د اسرائیل ده نه حماس او فلسطین او نه غزه او دا معلومه خبر ده څو ده ایران هم که نمایش ورکړي د خپلو بالستیکي او نور نو دا روسیې ورکړي پلورلي دي روسیا په دې پوهېږي چې دا څنګه په دې استعمال کړم چې نور رانه واخلي بالکل څنګه باید نوې مدرنه سلاح جوړه کړم په دنیا کې څنګه مارکیټ ته جوړ کړم بالکل مننه اوس خبره وروستۍ که ملتونه دولتونه هوښیار دغه طوفان ته پوهېږي چې طوفان خو شته خپل مسیر ته یې کوي که ځان سره عیار کړي خپلې ګټې وسنجوي خپل یو تدبیر او برنامه جوړه کړي چې د آیین ته دین ته فرهنګ ته کلتور ته تاریخ ته هویت ته تاوان نه رسېږي او دې کې ځان شریک کړي ښه ګټه پورته کولی شي که ځان په دغه چین په 15 کالو کې نهایت د 20 کالو کې چین د دنیا زبرځواک اقتصادي هېواد څه مکلف خو نه و ولې څه خو به دا عامل اوس که بحث نه کړو باید لویه خبرې جوړې نو بنا که هوښیار ملتونه دولتونه یې ګټه پورته کولی شي بغیر له دې نه تدبیر ورته ونه لري پروګرام ورته ونه لري همداسې لاس تر زنې ورته ناست دی نور هم ملت خپل نه پرېږدي چې واچول شي تاسو یقین وکړئ قرباني همدغه ملتونه همدغه دولتونه دي او د دې نه به زیات قرباني ورکړي مننه د ګرمې جګړې ډګرونه باندې خیر به یې ولي داسې نه درته هم چې الله اعلامه د کوم بشر د صاحبانه فلان د فلانه داسې وزل او غربول او ویره تویول دي چې نه ترحم څه نه رحم څه موږ یې وینو د غزه کې څوک څه کولی شي دوه عربي هېوادونو ورته ویلی شي ته څه کوې او نه داسې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم ته نرسه غږ وکړه دغه په اسلامي هېوادونه څه کولی شي زغاره د خبر نشي کولی دغه ترکیه مثلا وخت د چین مسله یاده شوله ته نه د برېښنایي ګاډو او قراردادو سره وکړه چین ترکیه ته ویل زه ته به تا ته فابریکه درکړم دې تولیدوه ته په اروپا په بازار کې فری ټکس نه لرې ګمرک نه ورکوې مالیه نه ورکوې ما باندې خو 15% چې په صده کوي ته نه دغه قرارداد یې وکړه چې بس اردوغان راپورټ شه ولا زه خو ملاتین دولتین مستقل یم ګوره چې څه بلوای ورته جوړه کړه بالکل ډیره مننه ماري صاحب اداري ورته راپورټه کړ اکرم امام اوغلو د چاره طرف خلکو وویل چې دا ملامت صاحب فساد اداري یې کړی ده توریزم سره لاس لري بغاوتګر ده اول یې دا پیسنداني کړ بیرته هغه ته ویل چې خپل پلویان راپورټ کوه هغه د مصطفی کمال اتاتورک د جمهوریت ګوند سلسله ده دی خو ډیموکرات ده هغه شی ورته جوړ کړو چې ته وایې چې دا به منې ایران کې به هم غرض نه کوي موږ سره مشکل به نه جوړې کردانو دولت که جوړو ته به غرض نه کوي لکه پاکستان درې کسو له چین سره رابطه جوړه کړه عمران خان و فایز حمید ور استخبارات و او شامود قریشي وزیر خان درې واړه زندان کې اچولي دغه فضا څه رقم شوې ده چین نه پرېږدي چې مثلا داسې فساد ده چې چین یو سرمایه څه کوي چې یوه ټانګه هم نشي سرمایه ګذاري کولی په پاکستان کې په ملي حالت کې دا تر هغه دوام کوي چې چین نور لاس واخلي توبه وباسي پاکستان ته نظم بالغه هر هېواد چې دا کار کوي دې ته دا ډبل ګیم کولو دا مسایل ځان ته ډېر خاص تدابیر لري چې څوک ځان په دې کوایتا ترکیې ونسو کړلی ایران له دې نه ډارېږي افغانستان نه نسي کولی پاکستان کې هغه مشکل جوړ شي
نو بیا وروستۍ خبره که ځان سره یار کې ښه غوا درلوسی او که ښکرو ته برابر شولې داسې ښکرور ده چې داسې دی وایي چې بیا به نو په آخرت کې هم ژوندی نه شي. ډېره مننه کور آباد لنډه دمه لرو بېرته راګرځو. مارس صاحب اوس په دغسې حالاتو کې اوکراین ته څه کول پکار دی چې لږ څه روغ راوځي د دغه حالات څخه ځکه چې دواړه اړخونه یې زبر ځواکونه دي. ګورې اوکراین په خپل سرنوشت باندې اوس پوهېږي خبر ده. د اوکراین جګړه ما وخت ارزو کې د بل چا په لاس کې وه دا ورته ویل سوي وه چې ته توکوسته درکوو په هره کچه باندې توکوسته درکوو ته د روسیې خاوره نه شي ویشتلی که هغه ځای کې چې خپله خاوره کړې جګړه ده هلته به ډزې کوي همدا کار یې کاوه دې خواته ورته اجازه نه وه یعنې تفاهم په دې کې موجود و. اوس نو مخامخ یې ورته وویل خپله تم تېغله ته نور کارت نه لرې یعنې دقیقه نه دي پرې څوټای په خمدار کې بیا موږ ورته کتهبازي وایو. هغه جایک راغی اوس مکه راغله غلام راغی او پاچا راغی دا کتهبازي چې موږ دواړه وکولې دا یعنې ته چې نه لرې کوم چانس نه لرې کوم چال نه شي تللی میدان ته کوم پر نه شي اچولی ته خلاص وایې بیان ورکړه سم واضح یعنې نور موږ ګورو دغه جګړه ختموو او وضعیت اراموو د برخلیک به ټاکو برخلیک همدغه ده چې اوس به در ټاکي. اوس ګوره په اومیاتو کې موږ اوس وګورو ضرر چا وکړو د کمزوري د زورور فرق همدغه ده تاوان چا وکړو په دنیا کې څوک مثلا کومه جګړه چې کوم هېواد ته شوې ده تاوان چا کړی ده د زبرځواک هېواد سره دې ته سړی ګوري دغه د ریزالټ یا مثلا نتیجې ته بالاخره خلک راځي چې څه وصل په آینده کې یو زبرځواک هېواد راغی جګړه یې وکړله په خپل طبیعت باندې بېرته جګړه ختمه شوله ځکه ګټه یې نه وه بېرته دننه لاړه تا چې هر څه وکړله که چیرې اراده هم خپله وي وسله دې هم خپله وي پیسه دې هم خپله وي لکه موږ یو وخت کې د احمدشاه بابا په امپراتورۍ کې زنبورک شاهین شهرن توپونه موږ په توپخانه کې جوړول سیلاوه او توپک 2 ډزې 15 ډزې 10 ډزې موږ هلته جوړول تورې او مثلا د آسو تجهیزاتو د کټارزمې او مثلا د غاړې او د سر خولۍ او محافظه ټوله موږ هلته جوړوله یعنې نظامي موږ هلته و اسان هم خپل وه ګاډۍ هم خپلې وې سکه هم خپله وه خپله سکه وهل کېدله حکم شد از قادر بیچون بر احمد پاچا سکه زد از پشت مایی سکه در بستی مزر از پشت مایی تا به ما دا د موږ سکه یعنې پیسه هم خپله وه پشتیبانه یې خپله وه اراده هم خپله وه امپراتورانو توپک د پردی سره تا جګړه نه ده چې پیسه د پردی سره تا جګړه نه ده که پردی درکوي د خپلو ګډ دپاره سبا در باندې ودروله بیا راته ناکامې نو ضرر چا وکړي نن سبا حالت داسې راغلی دی موږ هم که روس راغی او که امریکا را که انګریز را هره جګړه کې تاوان موږ کړی صحیح ده چې موږ افتخار لرو چې ماته هم کړی تاوان خو موږ کړی ده موږ وروسته پاتې د موږ اولادونه پلاستیک ټولوي موږ بې تعلیمه پاتې موږ کارخانه فابریکه معیشت د ژوند چې نه لرو موږ غوړ عمر غیر تنفس دوړې خاورې کړلې وو سم هم نه وخوړه سم نه وچکړه هیڅ افغان په افغانستان کې په دغه 50 کالو کې ونه ویني چې دی د افغانستان خپل هېواد ته تللی ګرځېدلی زه تقریبا د 50 کالو ما خپل افغانستان په ټول نه دی لیدلی واړه که یو مطلب پلار ډاکټر و که چېرې به یې وخت کې بولو کومو څو ولایتونو ته هغه هم پیادېږي داسې حالت راغی چې د کابل نه وطن ته خپل میدان ښار ته وساتلو خپل کلي ته کله چې مجاهدینو دا خلک راغلل موږ لاړو خپل کلی او خپله قلا مې درته وران کړه ډېره مننه مارس صاحب کور ودان دا مشکلات په دې معنا دي چې یعنې جګړه معمولا د زبرځواک هېوادو په ګټه کېږي په ګټه ختمېږي په ګټه باید دوام پیدا کوي پخواني وختونه د لښکر تللي نن سبا مثلا حالات بلې خوا تللی مننه مارس صاحب کور ودان ټکنالوژي لري که په اقتصاد ولاړ یې که په هر څه باندې پوهېږي ملت هوښیار ده بیداره ده تعلیم یافته ده ته یو څه کولی شې که نه شې کولی ته وروسته پاتې د حالت نه ځان وباسه چې راسې د نوې نړۍ سره نوې ټکنالوژي او نوو خبرو کې مخې ته لاړ شې ډېره مننه کور ودان کولی جانه کښېنه قرباني دپاره ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړئ د نن شپې څا خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر ته بیا ښه وخت